د کندوز ولایت قلیزه ولسوالۍ امنیتي مسؤلین په دې ولسوالۍ کې 2 تنه د یو کس د وژلو په تور د نیول کېدو خبر ورکوي. د مسؤلینو په خبره د وژل شوي کس په تور پلار او زوی نیول شوي دي. یو قتل سوی و چې هلته زموږ کشفي ارګانونو معلومات وکړي او دې ولسوالۍ د جنایي جرمونو په وړاندې هم د جنایي امیر هغه ساحې ته ولاړی او هلته بررسي وکړه. نو وروسته د تحقیقاتو نه هغه قاتلین ونیول سو او دې ولسوالۍ ته راوستل سو. وروسته د تحقیقاتو نه به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. په همدې حال بیا نیول شوي کسان پر خپل جرم اعتراف کوي او وایي چې قتل یې د کورنۍ شخړې او لانجې په اساس کړی دی. شب شنبه بود ساعتای 2:30 بجه برادر کلان ما به قتل رساندم. بسیار پښیمان هستم. په ورته مهال د قلیزه ولسوالۍ اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو هڅې د قاتلینو د نیول کېدو په برخه کې ستایي او زیاتوي چې ولس تل له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار دي. زموږ منطقه کې څو وخت مخکې یو قتل صورت وموند. کله چې ما قتل وشو په ډیر کم وخت کې تقریبا په 8 ساعته کې هم قاتل ونیوی او هم هغه عامل ځنی ونیوی. کدام جایی که قتل میشه یا کدام چیزی که میشه جنایی به همون دقیقه میرسه و را بررسی میکنه و ما مردم هم میبینیم پشت سر میبینیم که واقعا خدمت میکنه، خدمت صحیح میکنه. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي مسؤلین په دې ولایت کې د جنایي جرمونو د پای ته رسولو په برخه کې د جدي هڅو خبره کوي او وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې عامه امن ګډوډ کړي.